نه دي دا زما مینهوال دي زه ستا غونته کې خلک زه دی ته قربانوم داسې لوګی کوم ترې نو تاوه غورځوم یې پرې داسې بکواس مه کوه روغ شه بکواس مه کوه ما ته جان مه وایه د خوله نه له موتو هم غورې دلته نه دا اوس سړي بچی دی ملګرو تاسو اوس درته وګورئ ته یې خوله دلته ووه که نه مزدور دې شته ووه شوده استغفر الله پیر صاحب ته قاري صاحب ته مفتي صاحب ته شوده وایو خاورې او باران وشي نو چې ستا غونته کې کاریان داسې لایبونو ته کیني او جینکو سره کیني او خبرې ورسره کوي که نه نو دا دنیا مخکې نشي تللی پاکستان وده نشي کولی پاکستان ترقي نشي کولی چې ستا غونته کې کاریګار چې دی نو لایبونو ته ناست دي زه د هر چا څه نه کینم د خپل جان څه کینم بل چا څه نه کینم بکواس بند که زه ستا جان دا چوپړه درله په دې سر راچوم نمسته نمسته موږ په انډیا کې نمسته د لاسه پاکستان مخکې نه ځي انډیا او د پاکستان جنګ چې د لاسه پاکستان ما په خیر دي حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا لم تستحي فاصنع ما شئت چې کله تاسو حیا پرېږدئ نو بیا چې تاسو څه کوئ هغه کولی شئ یعنی چې کله په انسان کې حیا ختم شي نو دی که بیا ځان بربړون کي نو ته باندې بیا فرق نه پرېږدي ځکه چې په ده کې حیا ډوشتې نو حیا خو هغه سړی محسوس کړي چې بچا کې حیا وي لیکن چې په کوم کس کې په کوم انسان کې حیا ختم شي نو هغه دغه بیا په شرم باندې سو په بل حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي الحیاء شعبة من الایمان حیا چې کوم دا د ایمان یو غټه حصہ ده یعنی چې په کوم انسان کې حیا نه وي دا سره مسلمان نه دی او بیا هغه کس چې ځان ته عالم وي ځان ته قاری وي ځان ته پیر وي او دومره غټه ګیره پرېښې ده پګړۍ په سر یې لګي په سوشل میډیا باندې فحاشي خورې لګي بې حیایي خورې لګي او د ترسرو سره ناسي هغو سره بیا داسې بحث داسې گفتگو کې چې هغه د اورېدو لایق نه وي نو بیا تاسو ماته دا وایي چې داسې کس ته زه یم یقیني طور پر هغه مسلمان خو لرې خبره ده د انسانیت لایق هم نه چې د انسان وویلی شي ډېر شي ویډیانې په دې سوشل میډیا باندې د دې کس موجود دي چې د علاقانو سره به دې ګرځي د هغه لامبازي به دې کې لونډهبازي او دغه شانتې د جینکو سره هم اوس لګیا دی کل عام فحاشي او یعنی لګیا دی چې کوم دی خوري نو یو طرف ته د دم غلطي ده بل طرف ته دغه جنکو هم غلطي ده چې دوی راځي د سوشل میډیا باندې او په دې پلیټ فارم باندې راځي داسې چې کسانو سره کینی خپل ځان د مشهورتیا لپاره فحش خبرې کې لګیا دي زمونږ معاشره هغه معاشره د پښتنو چې خلکو باندې دې مثالونه ورکولو چې د پښتنو معاشره چې کوم دغه د حیا معاشره ده لیکن نن په افسوس سره دا خبره کوم زه بار اکثر په دې باندې د ویډیو زګه جوړوم زمونږ چې هغه معاشره چې خلکو باندې دې مثالونه ورکولو نن سبا د دې سوشل میډیا باندې موږ ګورو چې دیو حدود کراس کړلی یعنی نور قومونو والا پنجاب والا شو یا نور چې کوم غیر مسلم دي هغه هم شاته پرېښي دي چې کوم کارونه دې پښتنو شروع کړلي او الله دې نه کړي چې کوم حالت روان دي که نه نو زه چې راروان حالت کې زمونږ چې کوم راروان نسل دی د سینې چې هغه د ایمان نه ډوخارج شي زه چې کوم د حالت یې نه ما په دې حالت کې خپل ایمان بچاولم دا ډېره مشکله خبره ده ځکه چې کوم حالت روان دي کوم خبرې روانې دي کوم فحاشي روانه ده یعنی د شریعت کوم حدود دی هغه کراس کړل خلک د اسلام چې کوم بونډري دی هغه کراس کړل مخکې وتلی او د داسې خلکو لپاره رسول الله رب عزت قرآن مجید کې څه فرمایي چې کوم خلک دا غواړي چې په مسلمانانو کې فحاشي خوره کړي ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره چې کوم خلک دا غواړي چې مسلمانانو کې فحاشي خوره کړي دا غو لپاره په دنیا کې هم عذاب دی او په آخرت کې هم دردناک عذاب داسې خلک دی به مو چې ما د دې په ذریعه باندې شهرت ملاوي او یقینو کې چې هر سړی به ته په نظر ګوري په ښه نظر به ته څوک هم نه ګوري هغه مشهور مثال دی سړی نه مشهوري چا دوی چې زه د طریقې خیمه په هغه طریقه مشهور شي دا مخکنه خبره ده هغه چې زمانو په اخبار کې راشي هغه وخت اخبارونه براتلو د انډیا خبره ده وی هغه چې زمانو په اخبار کې راشي کاش زمانو مو چې په اخبار کې راشي زدا مشهور شمه چې زمانو په اخبار کې راشي نو یو کس ته زه د طریقې خیمه ستانو په اخبار کې راشي مشهور بشي نو هغه ته دا دی خو چې جمعې پر باندې جامع مسجد چې دهلی جامع مسجد ده په هغه کې پرتګو ما سغولو کا خطبه په دوران نو بیا چې کوم دی په دوی مرز ګور ستانو په اخبار کې راغلي ته مشهور شوی نو هغه کارو کو د جمعې په خطبه په ټیم کې هغه راولګي د جمعې په میس کې پرتګو ما سند کې غولې وړ صبح وکړه نو بیا خلکو راونی سو وای درځو او هغه غولې بهم صفا کړو بیا چې کوم دی په ظاهره خبره ده په میډیا خو هغه وخت چې میډیا وا هغه اخبار صرف په اخبار کې بیا د سړی نوم راغی چې فلانه چې کوم دی په جمعات کې سو پکړو او
او بیا به کمل لارې ډېر خلکو به دا غصوبي ولا لاړ جمعات کې چې غول کړي وسو نو زدایم چې د مشورتیا کدا طریقه تغوال چې په دې طریقه زه مشهور شمه نو یقیني طور پر یو سلیم الفطرت انسان دا نه غواړي چې زه داسې طریقې اختیار کړم چې د مشورتیا لپاره چې هغه زما په عزت باندې چې کوم دې سوال پیدا کی زما چې عزت هغه په خاور کې میلاو کی لیکن بهرحال عزت خو هغه سړی ته پسند وي چې کم سړی عزتدار چې په کوم انسان کې عزت وي لیکن په انسان کې عزت اډونه بے عزت وي نو دا غل لپاره بے عزت څه دي څنګه چې تاسو ما رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث واو بشورو کی چې تاسو کله حیا پرې دي نو بیا چې تاسو څه کوي کول شي چې بیا تاسو ځان پورا بربند کړئ نو بیا تاسو باندې فرق نه پروزي سبا کچري د ځان د مشورتیا لپاره کده دا غواړي چې دا قمیص او پرتوګ واسي دي ته باندې تیار شي ځکه چې حیا دو پرې خدا او دا زمونږ د معاشره لپاره ګوره ډېر غټه ناسور په دې باندې نه صرف خبره کول نه بلکې داسې خلکو خلاف عملی طور پر اقدام کول پکار دي تاسو دا زنانه چې کوم ناسي دي په دې سوشل میډیا باندې لګا دي فحاشي خوري د دې علاقانو سره ناسي غب شپ لګي فوش خبرې کوي زه حیران دي ته چې دو مور پلار نشته دو خاندان نشته دا کم مخلوق دي دا زمګي را سره وتلی کې دو شاده سوکشتم بیا دغه زنانه دغه تور سره وي چې په دې میډیا باندې راځي لګي ځان مشهورې د خلکو سره خبرې کوي بیا په دوی مرز باندې خلکو سره زیادتیو کې اجتماعي زیادتیو سره کې بیا وي زما سره ظلم وشو نو ظلم تاسو په ځان باندې په خپل مسلط کړل کچري تاسو په پرده کې ځان وساتئ او ځان چې خپل عزت خیال وساتئ نو چری هم تاسو به عزت باندې بلاس نه اچي لیکن یو انسان په خپل را لګي ځان په خپل را لګي خپل عزت نه اعلان کې لګي په سوشل میډیا باندې راځي دی حدا پوری تیاری کې چې هغه په کیمرې مخ ته راځي پوره دنیا په مخ کې چې کوم دا فوش خبرو کې دا غي لپاره خپل عزت نه اعلان کول دا سم معمول سقطه خبره نه بلکې دا دغه لپاره د معمول کار نه په دې کې هغه خلک برابر شریک دي چې کوم خلک دا ویډیو نه ګوري دوله ویوز ورکي هغه خلک به برابر شریک دي چې کوم خلک لایک کوي هغه خلک به برابر شریک دي چې کوم خلک شیر کوي ځکه چې په مليون باندې په دې ویډیو باندې ویوز راځي دا ویوز د سفرشتي نه راځي چې ګوري یا انګريزان نه راځي چې ګوري دغه پښتاني ګوري په مليون په حواله یعنی په لکاو کې خلک دغه ویډیو نه ګوري او مخې ته شیر کوي نو دا زما ستاسو د معاشري یو عکس موږ تاسو ته چې زمونږ معاشره کم طرف روانه زمونږ چې خلک دي دغه زین کم طرف روان دي او هغه څه زین ولدي او څنګه ویډیو نه کوم دي خوخی دا زمونږ د معاشري او احکاسم کې په دې حواله سره کنټرول وکړي داسې ویډیو نه کوم دي بلاک کوي چې کم خلک داسې ویډیو نه مخې ته بالکل بلاک کوي او رپورټ کوي نو په دې طریقه باندې با د دو خاتمه کیږي اسې چې کوم دي د داسې خلکو خاتمه نه کیږي چې تر څو پورې د دو سپورټ نه ختم شوي په دې حواله سره تاسو سره د کمنټ سیکشن کې خپل رائے ضرور راکړئ اجازه راکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته